د یو شارټ یا لنډ پوسټ جوړولو لپاره څو مهم ټکي باید په پام کې ونیول شي. لنډوالي او جذابیت. شارټونه باید ډېر لنډ او په زړه پورې وي، معمولا د 5 ثانیو نه تر 60 ثانیو پورې. جذاب سرلیک او تاګونه. سرلیک باید لنډ، جذاب او د موضوع سره اړوند وي، او تاګونه هم باید د لټون په بهیر کې مرسته وکړي. ښه کیفیت. ویډیو باید د ښه تصویر او غږ کیفیت ولري تر څو لیدونکي جذب کړي. او د پام وړ لومړۍ 100 ثانیې. په پیل کې باید داسې محتوا وړاندې کړي چې ژر مخاطب جذب کړي. د عمل غوښتنه. په پای کې لیدونکي ته ووایه چې څه وکړي، لکه د چینل سبسکرایب کول، لایک کول یا ویډیو شریکول. 6 منظم خپرول. په منظم ډول او په ټاکلې کچې شارټونه خپرول تر څو دویمه او پیژندګلو ته پیدا شي. دا ټول ټکي به په کې مرسته وکړي تر څو ستاسو شارټونه ډېر اغېزمن او په زړه پورې وي.